الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. د علم التجوید اساسی قواعد د کتاب نن اولنې ورځ او اولنې درس ده. په دې کتاب کې دا کتاب په اتو فصلونو باندې ویشل شوی او هر فصل چې ختمیږي دغه فصل خلاصه، یعنی کېدای شي دا فصل 10 ورقې 15 ورقې 20 ورقې باندې مشتمل وي. په آخر کې دغه ټول فصل خلاصه په یو ورق کې ځای په ځای شوی ده. توجه سړي، یعنی په آخر کې دا فصل دا خلاصه چې ته وګورې په دې باندې پوهېږي چې په دې کې ما څه ولوستل، او بیا د خلاصې نه وروسته هم د دې کتاب د آخرنۍ کوم ایډیشن چې ده که نه دې کې بیا هلته سوالات مطرح شوي دي. همدغه فصل تقریبا 10-15 سوالاتو باندې بیرته راغونډ شوی ده، ځکه چې کتاب او درس چې زده کېږي په سوال او جواب باندې ښایسته زده کېږي. هم تشریحي درس کې برخه واخلې، هم په آخر کې خلاصه ولولې، او هم بیا همدغه شیان چې تا ویلي د پښتنې په دور باندې هلته مطرح کېږي. نو هره پښتنه چې کېږي تا ته معلومي چې په دې پښتنې په ارتباط نه زما په ذهن کې څه دي. یعنې مخکې د دې نه چې موږ هغه رسمي امتحان ته لاړ شو، په خپله په همدې ځای کې ته ځان امتحانولی شي چې آیا ما په دې فصل کې څه زده کړل یا څه زده نه کړل. همغه سوالاتو ته که چېرته تا جواب درلوده نو تا دا فصل صحیح زده کړی، او که چېرته هغه سوالاتو ته تا جواب نه درلودن په دې باندې ته پوه شه چې زما په درس کې مشکل دغه مشکل همغلته مطرح کړه چې د دغې جواب په ارتباط باندې ما سره مشکل ده، هغه جواب باید همده څنګه شي مطرح شي. بیا دا جوابات هم په 2 برخو باندې ویشل شوي دي، څه تشریحي جوابات دي او څه چارجوابه جوابات دي چې دواړو قسمو هغو سره بیا موږ تاسو شو اشنا شو. په هغې باندې انشاءالله تفصیلي بحث به چې کله هلته ورسېدو نو هلته کوو. راځو اولنۍ مبحث ته چې یا اولنۍ فصل ته چې په دې کې د علم التجوید مبادیات بیانېږي. مبادیات، مبادی، بنیادی خبرې. مبادیات یعنی بنیادی خبرې پکې بیانېږي. هغه بنیادی خبرې عبارت دي دغه علم د پیژندګلو نه. دا علم چې اوس موږ نن ورته راغلیو د مختلفو ځایونو نه نن راغلیو، دا څه شی ده؟ یو خو نوم ده چې ټول خلک پیژني، تجوید ده او تجوید ده او تجوید ده. دې کې څه دي؟ او که تجوید ده نو تجوید څه ته ویلی کېږي؟ مکمل تعارف به ورسره نن څه کوو حاصلوو. د هغې نه وروسته د دې غرض او مقصد باندې ځان پوه کوو. د ده څه غرض ده او زه د کوم غرض دپاره زده کوم، او که دا زه زده کوم نو مانه به څه جوړېږي، کوم مقصد چې ده نو هغه د دې هدف تر شا پروت ده چې زه تر څو دا زده کوم نو هغه مقصد ته څه شی شم زه ورسېدم. غرض او مقصد بیانو، موضوع باندې خبره کوو، فایده او ثمره او فضیلت باندې خبره کوو چې زه دا زده کوم د ده فایده به صحیح، د ده فضیلت به صحیح، څه فضیلت لري، دا علم چا وضع کړی، بنسټګران یې څوک دي. صحیح شو؟ هر کار چې جوړېږي خو یو څوک یې وضع کوي که نه. نو دې باندې انشاءالله خبره کېږي. او آخري مبحث به دې باندې زموږ استاسو د ده حکم په ارتباط باندې وي چې دی اوس صحیح شو چې اودم پیژندل، مقصد باندې مو رسېدلی، غرض باندې مو رسېدلی، فضیلت باندې هم ته پوه شولې. اوس په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار چې د دې حکم اوس څه شی ده. آیا چې زه زده کوم آیا دا فرض ده، دا واجب ده، دا سنت ده، دا مستحب ده، دا مباح ده؟ که فرض ده نو په کومه درجه کې ده؟ صحیح شو؟ نو بیا په دې باندې چې د خپل دلایل دي د فرضیت د قرآن د نظره، د سنت د نظره، اجماع د نظره، د علماو او د فقهاو د نظره په تجوید باندې بحث کېږي. د اولنۍ مبحث د اولنۍ فصل په دې مبادیاتو باندې مشتمل ده، او دا انتهایی ضروری ده. انتهایی ضروری ده. ته به ایله اوس مونږ خو تجوید تجوید پیژني. هاو تجوید څنګه پیژني؟ جمال القرآن کتاب ده، مونږ خو تر دې حده پورې پیژنو. ځنې تجوید پیژني هاو او یو کتاب د ما سره تجوید، دې ته خو د تجوید پیژندل نه وایي چې تجوید کتاب پیژني. تجوید یا علم التجوید من حیث علم پیژندل،
دا علم دا د کمی درجه علم دا، کم مقصد لري، کم غرض لري. زه چې تجوید زده کوم چې دا دومره تکلیف ورته باسم، ما ته به څه ګټئ؟ زه د دې نه څه شی جوړېدلی شم؟ آیا زه چې د علم تجوید زده کم زه به تیاری کوم؟ ځینې شیان داسې دي چې موږ د علم په ارتباط باندې صرف یو نوم پیژندلی وي، نور اخوا ته شاته فلسفې نه خبره نه یو. په دې مبادیاتو کې همدا خبره څه کېږي، بحث لاندې نیول کېږي تر څو موږ په دې باندې پوه شو چې د علم تجوید د زده کړې په نتیجه کې موږ کم مقصد لرو او هغې ته ځان ورسو. د هر علم، د هر فن، د هر کار د شروع نه مخکې همدغه مبادیات یعنی څو ټکي دي د دې زده کول، د دې پیژندل دا انتهایی ضروري وي. ته مثلا ته چا سره نن د مستریتوب یو شاګرد شوې، تا ته به اول د مستریتوب پرځې در پیژني چې دې ته پلاس وایي، دې ته سکورینج وایي، صحیح شو، دې ته هغه نوم اخلي، دې ته دغه نوم اخلي، دا پلانکی شی ده. ځکه سبا چې دی نو تا ته اوس استاد وایي چې پلاس راوړه، تا ورپسې سټک روان کړئ، سټک راوړه تا ورپسې سکورینج روان کړئ، ځکه ته یې پیژنې نه. دا مبادیات د علم تجوید چې دي دا همدا دي چې څو تا د علم سره آشنا کی، تا د علم د اصطلاحاتو سره آشنا کی، تر څو پر روانو درسونو کې کتا ته استاد ویل کېږي چې پلاس راوړه چې ته ورته پلاس ویسې، نو پلاس په ځای به سکورینج بیا نه وړې. نو دا ځینې شیان داسې دي چې دا زده کول پکار دي. نو په دغه مبادیاتو کې د هر فن، دا مې د یو مثال درکړه، د مستریتوب یو مثال درته درکړه، دا مې ته یو مثال کې وویلې. اوس که ته فقه وای، دلته علما ناست دي، که ته فقه وای د فقه خپل اصطلاحات دي، که ته صرف او نحو وای د هغې خپل اصطلاحات دي، که ته عربي ادبیات وای د هغې خپل اصطلاحات دي، که ته کمپیوټر وای د هغې خپل اصطلاحات دي. په هر ځای کې یو جمله کاریږي خو هغه ځای کې به د هغه ځای نه مطلب هغه دلته د دې مفهوم او د دې مقصد دلته څه شی ده. د دې وجې نه دغه څه شیان چې د هر فن، اوس که ته فقه شروع کوې، فقه نو فقه کې به ته فقه څه ته وایي، فقه چا وضع کړی، د فقه متخصصین څوک دي، د فقه فضیلت څه شی ده، غرض څه شی ده، مقصد څه شی ده، هدف څه شی ده، حکم څه شی ده، دا ټول شیان به ته زده کوې. که ته سوا صرف او نحو زده کوې، عین همدغه موضوع په صرف او نحو کې ده. صرف باید وپېژنې تعریف یې څه شی ده، مقصد یې څه شی ده، غرض یې څه شی ده، وسایل یې څه دي، د کومې لارې زه زده کولی شم، او ما د دغه علم د دغه فن د زده کولو نه وروسته زه کوم هدف ته رسېږم. دغو خبرو ته چې ویلی کېږي مبادیات. په دې خبره ورسېدلی؟ دغو خبرو ته چې ویلی کېږي مبادیات د هغه علم. که ته نن تجوید زده کوې نو تجوید مبادیات به زده کوې. که اتو بجو کې چېرته مدرسه کې فقه وای نو اوله ورځ به ته د فقه مبادیات زده کوې. که سبا د صرف او نحو وای د صرف او نحو مبادیات به زده کوې. یعنې دا مبادیات عام دي، خو هر فن سره خپل مبادیات دي، هغه د هغې استادانو، د هغې متخصصینو، د هغې د پېژندګلوۍ دپاره خپل اصول او راهنمایي لري. د دې وجې نه دلته وایي چې د هر فن او د علم د زده کولو نه مخکې څو شیان دي هغه زده کول څه شی دي ضروري دي. مثلا تعریف د هغې علم، هغه کار څه شی وي. من کوم علم زده کوو دلته؟ علم التجوید. اوس که تعریف زده کوو د چا به زده کوو؟ د علم التجوید به زده کوو. موضوع د چا؟ زه چې کوم علم زده کوم، موږ دلته چی شته راغلي یو؟ علم التجوید حلقه ده. د علم التجوید په موضوع باندې زه څه کوم؟ ځان پوه کوم. غرض او غایه او مقصد د علم التجوید. او که ته بل علم زده کوې، غرض او غایه د همغه علم به ته څه شی کوې؟ زده کوې. همدغه شان ثمره، نتیجه څه شی شوه، فضیلت څه شی دی، حکم څه شی ده. په دغو شیانو باندې یا د دغو شیانو اطلاق کېږي په مبادی د هغه علم باندې. صحیح شو؟ یعنی د علم په اړه باندې هغه بنیادی او اساسی خبرې همدا دي. د دغه درس په آخر کې به تاسو په خپله پوه شئ چې موږ د علم تجوید خو یوازې نوم اورېدلی و، علم تجوید یو کتاب ده او قاریان یې زده کوي. دې نه اخواته کېدی چې موږ په دې باندې نور څه ډېر زیات تفصیلي هغه ونه لرو. خو اصل خبره دا ده چې علم التجوید
داسې یو علم دا چې ان شاء الله وروسته به ډېر هغه ته نه ورښکته کېږم. نن زموږ دا ده چې د علم تجوید په مبادیات وپېژنو. تعریف یې څه شی ده، مقصد یې څه شی ده، غرض یې څه شی ده، ثمره یې څه شی ده، فضیلت یې څه شی ده، حکم یې څه شی ده. د حکم په ارتباط باندې قرآن څه وایي، د تجوید د حکم په ارتباط باندې احادیث نبویه څه وایي، او د علم تجوید د حکم په ارتباط باندې نور علما او فقها کم نظر لري. په دې باکې به هغه کو او د علم وضع کله شوې ده او چا وضع کړې ده. یعنی کله د علم تجوید رایج شوې ده چې نن موږ دلته وایو، دا کله نه رایج شوې ده او چا دا وضع کړې ده، بنیاد او بنیان گزارانې څوک دي. نو دغه مباحث ته چې ویل کېږي د علم تجوید مبادیات. د علم تجوید په دې موضوع باندې ان شاء الله واضحه شوله خبره. ځینې مشران استادان په پوهېږي دغې نه بخښنه غواړم، او زه دا ځکه دلته موږ باید ټول صنف په نظر کې ولرو. د علم تجوید مبادیات همدا دي چې د علم تعریف، د علم موضوع، د دې علم غرض، د دې علم مقصد، د دې علم هدف، د دې علم ثمره نتیجه، د دې علم فضیلت، د دې علم حکم. دې شیان ته څه ویل کېږي؟ مبادیات د دې علم، مبادیات د دې علم. چون موږ علم تجوید زده کوو، نن موږ د علم تجوید مبادیات زده کوو. که تعریف وایو د علم تجوید به وي، غرض وایو د علم تجوید به وي، مقصد وایو د علم تجوید به وي. صحیح شو په دې خبره باندې؟ زما په دې خبره خو پوهېږئ ان شاء الله. لهجه مې صفا ده، او که چې نه پوهېدلې ډایرکټ غږ وکړئ چې په دغه خبر باندې زه پوه نه شم. اول قدم کې مبادیات خو مو پېژندل، دغه شیانو ته ویل کېږي مبادیات. نو هغه که د هر علم پورې وي د همغه علم مبادیات. نن چون موږ تجوید وایو، همدغه شیان به د اول د علم تجوید زده کوو. نو راځو تعریف ته، پېژنو، پېژنګلوي. زه د ډېرو قاري صاحبانو چهرو سره اشنا یم، خو نومونه یې نه پېژنم، ځایونه یې نه پېژنم. د ډېرو سره نومونو سره اشنا وم، خو لیدلې مې نه و، اوس مې ولیدل. تعارف هم دې ته ویل کېږي، یو شی چې ودلید وی پېژنه. څه شی ده؟ تعریف شي. موږ علم تجوید زده کوو، د زده کولو نه مخکې اول باید دا وپېژنو چې دا دی څه شی، څه زده کوم. او که دا ته ونه پېژنې، چېرته تللی وې؟ درس ته. څه درس دی ویلی؟ تجوید. دا تجوید صحیح تجویدي که نه؟ نو په دې اکتفا کوي. تجوید څه شي؟ تجویدي. تجوید څه شي؟ نو تجویدي که نه؟ نو تا ته څه وایي تجوید چې ته وایې زده کوې څه شی زده کوې؟ نو تا سره به جواب څه شي؟ همدا وایي چې تجوید، هغه به وایي تجوید، ته م وایې تجوید. نور په دې نه پوهېږي تجوید. اوس ما ته یو څوک ده چې تجوید نه پېژني، هغه ته دا تجوید څنګه معرفي کوي؟ تعارف همدا معنا، یعنی ته مکمل یو شی وپېژنې، بیا بل ته معرفي کولی هم شي. او که ته خپله ونه پېژنې نو بل ته معرفي کولی نه شي. قاري سید احمد پېژني، هو صحیح شو. څنګه سړی دی؟ بس یو سړی د سپین پکول په سرې کله کله بس چشمې اغوندي، او داسې چې یو څوک روان سپین پکول په سرې او چشمې، نو بیا په پښتو کې یو مزل دی وایي چې نو یو چا ویلو چې دا شاګل دی که چې وایي څنګه شاګل وایي ګیره سره ده. نو هر سورګیرې وایي بیا شاګل نه وي که نه، سورګیرې خو ډېري. پوه شوې؟ یعنی مثلا سپین پکول والا به هم ډېر پیدا کېږي، نو چشمو والا به هم ډېر پیدا کېږي، په قد قامت کې ما سره هغه هم ډېر پیدا کېږي. خو چې مکمل تعارف د نه حاصل کړی یوازې په دې باندې نه کېږي چې ولا قاري سید احمد داسې نه، چې مکمل دغه د حاصل که ته یو بل چاته ویلی شي او هغه بل څو بیا هغه هم څه نشي کولی شي. همدغه شان علم التجوید یو علم ده، د هغې هغه اساسي او بنیادي نقطو ته باید موږ ورسېږو تر څو بل چاته بیا موږ څنګه کو سم معرفي کو. تجوید لغوي معنا ده التحسین. تجوید یو عربي لغت ده، د ده مترادف لفظ ده التحسین. تحسین معنا ښایسته کول. صحیح شو؟ یا الاتیان بالجید. تجوید الاتیان بالجید، دا لغوي تحقیق ده. الاتیان بالجید، راتله کول په یو کرا او خشي سره، دا تجوید ویل کېږي. یا د یو کار عمده کول، ښایسته کولو ته تجوید وایي. د یو کار عمده کول، ښایسته کول، په بهترین طریقې سره انجامولو ته څه ویل کېږي؟
تجوید ویل کیږي په لغت کې. په بل عبارت سره تجوید په لغت کې خیسته کولو ته وایي، لکه التحسین خو جوړولو ته وایي، یو کار په سمه توګه سر ته رسولو ته وایي، یو کار خ کرت توب سره اجرا کولو ته ویل کیږي تجوید. دا لغت ده. لغوي تعریف چې دی نو هغه ډیر مؤثره نه وي دی او چا په پیژندګلوي کې. اصل چې هغه څوک پیژندل کیږي هغه په اصطلاحي تعریف باندې پیژندل کیږي. لکه موږ وایو چې تجوید څه ته وایي؟ خیسته کولو ته وایي. څه ته وایي؟ خیسته کول. اوس که چېرته خیسته کولو دا خو داسې عام غوندې لفظ ده، عام غوندې لفظ ده. موږ تاسو کله په ځان باندې سړی ګوتې وایي، څه کله ځان خیسته کوم، کوټه خیسته کوم، مسجد خیسته کوم، موټر خیسته کوم. صحیح شو؟ اوس که چور څوک موټر د یو ګلپوش کوي او خیسته کوي، که ته چې ته دکاندار ته لاړ شي هغه ته وایي چې زما دا موټر تجوید کا، زما دا موټر تجوید کا. تجوید څه معنا؟ ته خو پوهېږې زما هدف دا ده چې دا موټر خیسته کا. نو هغه په دې خبره پوه شي دا تجوید پکې نوې ټکي پکې راغلی دا تجوید به کوم ډیزاین نو د موټرو کې کنه. نن سبا خو موږ هر څه بل خواته هغه کوو کنه. تجوید څه شی ده؟ زما دا موټر تجوید کا. هغه به حیران چې خدای پاک دا د تجوید سره به اوس هغه مجبور چې د شرم نه غږم نه کوي چې ما ته ولاړ دا موټر تجوید کا. شاته به زنګ وي استاد دلته اوسوک راغلی او تجوید غواړي موټر تجویدي. دا یو مثال مې درته وویلې. نو وجه دا ده چې دغه تجوید اصطلاح چې په کوم فن کې استعمالیږي د دې هغه لغوي تعریف د مقه فن نه بیا رااخلو. بیا موږ په دې باندې پوهیږو چې تجوید یعنی څه. موټر خیسته کول هغه په دې پوهیږي چې خیسته کول رنګمال راولا دا مسجد خط تجوید کا. صحیح شو؟ دا کوټه می خط تجوید سره جوړ کا. نو هغه به کله چې چېرته نیمچا غوندې قاري صاحب چېرته وي که نه هغه به پکې حروف حلقي په یو کونج کې لیکلی یو، د قلقلې حروف په بل کونج کې لیکلی یو، تجوید سره جوړوي که نه. نو هدف دا ده چې دلته هر لغوي شی ډېر مؤثره نه وي تر څو چې موږ اصطلاحي تعریف ته کته شوي نه یو چې بیا هلته موږ ته معلومیږي چې د لغوي معنا او د اصطلاحي معنا ترمنځ کم ارتباط او کم اړیکه موجوده ده. راځو اصطلاحي تعریف ته چې تر څو دا علم وپېژنو. اوږده تعریفونه شته. من لن او خلاص دو تعریفونو باندې اکتفا کوو او دا دواړه به زده کوئ. د قراو په اصطلاح کې ځکه علم د قراو ده. اوس من په علم التجوید کې چې کوم لغت راځي هغه د فقهاو د نظر نه تعریفو، د محدثینو د نظر نه تعریفو، د علم الصرف او د علم النحو او د علم بلاغت او د علم منطق د استادانو د نظر نه تعریفو. چون تجوید د قرأت پورې تړلې موضوع ده. د اصطلاحي تعریف به هم به د چا نه راخلو؟ د قراونه به راخلو چې قرا د دغه تجوید نه کومه معنا اخلي. صحیح شو؟ هغه وی هو اداء الحروف تجوید هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغیر کلفه. دا تجوید تعریف ده. تجوید چشته وای؟ دغه تعریف ده. دا تعریف زده کوي. څه شی ده؟ ادا کول د حروفو د خپل مقرر مخرجونو څخه، د خپل معین تعین شو مخرجونو څخه. دې ته تجوید ویل کیږي چې هر حرف د خپل تعین شوی مخرج نه ادا کول. اوس تعین شوی مخرج خو موږ تر څو زده کړی نه ده. التبذو یعنی دا په تعریف کې د علم التجوید هغه اساسات پکې ټول ذکر دي. د تعریف کې ذکر دي. دا یو برخه شو. تجوید څه ته ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي چې هر حرف د خپل مخرج نه صحیح ادا کړي. دا یو اړه. بر پسې وایي مع جميع صفاتها اللازمه والعارضه، سره د مراعاتولو د صفات لازمه او صفات عارضه. خو صفات لازمه څه دي؟ صفات عارضه څه دي؟ دا مستقل فصلونه دي په درس کې اشاره دا برازي. صفات لازمه به ته پیژنې، صفات عارضه به ته پیژنې. مخرج دی و پیژند. موږ اکثره مخرج پیژنو خو په صفاتو نه خبرو نه یو. که په صفاتو نه بیا خبرې هم یو هغه عارضي شی ته موږ لازمي کړی ده او لازمي شی موږ عارضي کړی ده. موږ غو نه پیژنو.
من اخفا پیژنو، من اقلاب پیژنو، خو من همس نه پیژنو، من صفیر نه پیژنو، من جهر نه پیژنو، من شدت نه پیژنو، من توسط نه پیژنو، من استفال او انفتاح او اطباق او انفتاح او مثلا ازلاق او اسمات او قلقله او لین او انحراف او تکریر او تفشی او استطراد د سره آشنایی نه لرو. او حال دا چې دا لازمی برخه ده او هغه ته غنه او ادغام او اخفاء او اظهار او حلقی اظهار او شفوی اظهار د عارضی برخه ده، د عارضی برخه ده. او لازمی برخه چې کوم ده هغه موږ نه هیر ده او په عارضی باندې خکلک کلک غونه کوو. نو دلته وایي چې تجوید وایي دیتا د مخارج ترڅنګ امغه حرف لازمی صفت هم ته وپیژنې او عارضی صفت هم ته وپیژنې. په دې باندې پوه شي چې دغه چې لازمی ده د دې پرې خودلو باندې څه فساد واقع کیږي او د عارضی صفت پرې خودو باندې څه فساد واقع کیږي. د هر چا هغه ارزښت او اهمیت به ته هغه وخت پیژنې. بل بسهوله وبغیر کلفه، ستا تلاوت ستا ادا کول د حروفو په سهولت او آسانتیا سره وي بغیر د تکلف نه، بغیر د سو قیدونه پکې ذکر شو. تجوید د پاره مخرج قید شو، صفات لازمه قید شو، صفات عارضه قید شو، سهولت او آسانتیا قید شو او تکلف قید شو. اوس کچې رستا په تلاوت کې دا 15 صفات وو نو ته په دې باندې پوه شې چې ستا تلاوت د تجوید موافق روان نه. او که په دې کې په دې 15 کې د چا یو کمو هم دومره په تلاوت کې نقصان ده، که چا 2 کمو هم دومره نقصان ده، او که چا 3 کمو هم دومره نقصان ده، او که چا کې دا 15 واړه نه نو پوه شې چې هغه بيخي تلاوت لري نه. ځکه تلاوت د پاره خو معیار وټاکل شو، ادا کول د حروفو د خپل مخرج نه. آیا ته حرف خپل مخرج نه ادا کې؟ سوال به وزن نه کوي. سره د صفات لازمه نه آیا ته صفات لازمه پیژنې؟ که پیژنې نو مراعته. سره د صفات عارضه نه آیا صفات عارضه پیژنې؟ سودی کم دی؟ که پیژنې نو آیا ادا کې؟ آیا ستا په تلاوت کې سهولت شته؟ آسانتیا پکې شته؟ آیا ستا په تلاوت کې چې کوم تکلف ده یا ستا په تلاوت کې تا ځان د تکلف نه ساتلې ده؟ په خبره ورسېدلې که دغه 15 واړه شیان ستا په تلاوت کې موجود وو همدغه ته تجوید ویل کېږي، همدغه ته تجوید ویل کېږي. را روان در سوره زموږ په همدغه تعریف باندې ولاړ دي. د ابتدایي مراحلو چې ووځو اول مخرج پیژنو، اولنۍ خبره ده حرف مخرج باید وو پیژنم، دغه نه ورته صفات پیژنو، لازمه پیژنو، عارضه پیژنو، تکلف پیژنو چې کوم شي تکلف ویل کېږي او کوم شي ته سهولت او آسانتیا ویل کېږي. ډېر قرا حضرات دي خاصه تلاوت کوي، مخارج کې مشکل نه لري. صفاتو ته چراشي صفاتو کې بیا مشکل لري، بس صفاتو کې هغه لازمی برخه کې مشکل لري. هغه عارضی ما تاسو ته ول چې غونه کې مشکل نه لري، ادغام کې مشکل نه لري، اخفاء کې مشکل نه لري، پیژني تعریف هم پیژني، حروف هم پیژني، یرملون هم پیژني، ټول شان پیژني. او صفات لازمه کې مشکل لري، چې مشکل لري دا خو اساسي او برخه ده. یعنی ته اوسه پر تجوید سره موافق نه ځنې چې مخرج هم برابر ده، صفت هم برابر ده، تلاوت لازمه هم پیژني، عارضه هم پیژني، خو په تلاوت کې تکلف کوي. تلاوت کې څه کوي؟ تکلف کوي. سهولت په تلاوت کې نشتا. تلاوت چې کوي نو ته وایي چې دنو شلډه ورته چا نیولې دوم دغه سورکیږي او شنکیږي او سورکیږي او شنکیږي، بس دا د غاړې رګونه دا پړسېدلي، دې ته تکلف ویل کېږي. تکلف اوس څه شی ده؟ کوم حالاتو ته تکلف ویل کېږي، کوم حالاتو باندې علما تکلف اطلاق کوي، هغه به ان شاء الله په خپل ځای باندې بیا تفصیلی په باندې بحث کوو. موږ څه بلته چې تکلف په تلاوت کې نشته. د چا په تلاوت کې چې تکلف راغې په دې باندې پوه شي چې دا قاری نه ده. ځکه چې قاری د علم قرات تعریف دا وایي چې ستا تلاوت کې مخرج باید جوړ وي، صفت باید جوړ وي، صفات لازمه او عارضه باید جوړ وي، ستا په تلاوت کې سهولت او آسانتیا وي او بغیر د تکلف نه. چې تکلف پکې راغی دا
دا د تجوید عبارت ده او ما بعد دا ټول کتاب په دغه عبارت باندې لګیدل ده تر څو زمونږ د کتاب په انتها کې دغه عبارت سره زمونږ وساسو تلاوت څنګه شي برابر شي که برابر شو نو موږ علم التجوید باندې برابر قرات کړو او کنه نو موږ په کې مشکل ضرور لرو نو بل عبارت دا لن تعرف بل دا تجوید اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها تجوید چشتوي اعطاء الحروف حقها ورکول د حروف ته د هغه حق حروف ته د هغه حق ورکول د حروف حق څه دي مخکې تعریف کې ذکر شو د خپل مخرج نه ادا کول دا د حرف حق ده صحیح شو حاتب حاوی او هاتب هاوی سین به د سین په حیث باندې پیژني او صاد به د صاد په حیث باندې پیژني او ثا به د ثا په حیث باندې پیژني دا حق ده مبسوس تو مبسوس نه وای فحدث تو فحدث نه وای الذين بتو الذين نه وای ځکه تا د بسته دی حرف حق تلف کدلتا او دا پتا باندې حق دا چې هر حرف ته دغه حق ورکی من صفات لها ومستحقها دغه صفات هم باید په نظر کې ولري صفات لازمه وي او کا عاجز وي من صفات لها نه علماء صفات لازمه مطلب اخلي ومستحقان مراد صفات عارضه یعنی د حرف ادا کوي سره د صفات لازمه او سره د صفات عارضه دا د حرف څه شي دا حق د پتا باندې نو تکله چې د حرف حق د ادا ک ته په دې باندې پوښتنه چې ما علم التجوید موافق خپل قران کریم ولوست دا دو تعریفونه دي په همدې باندې اکتفا کوو دا به تاسو په یاد زده کوئ عربي تعریفونه صحیح شو اداء الحروف من مخارج الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة ادا کول د حروف سره د خپل خاص مقرر تعین شو ټاکل شو مخرجونو څخه سره د صفات لازمه او عارضونه په سهولت او اسانتیا سره بغیر د تکلفنا دغه تجوید ویل کی بل عبارت اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورکول د حروف ته د هغه حق کې صفات لازمه د جملې نوي او که صفات عارضه د جملې نوي ځنې بیا علما فرمایي چې من صفات لها او مستحقان مراد صفات لازمه او مخارج دي دغه د دوه اساسي ارکان دي په تجوید کې مخرج او صفت ځنې وایي نه مخرج خو ادا هغه کې راغله اعطاء الحروف حقها من صفات لها او مستحقان مراد صفات لازمه او صفات عارضه دي بهرحال خبره یو ده خو الفاظ پکې بدل را بدل دي نو دا تجوید تعریف شو وسم تجوید په پیژنه تجوید څه شی دا وس ادا کول د حروفو د خپل خاص مخرجونو څخه خاص تعین شوی مقرر شوی ټاکل شوی مشخص شوی هر حرف د پر خپل مخرج مشخص ده کنه اما غزن ادا کول ته تجوید وای بل سره د مراعاتولو د صفات لازمه نه سره د مراعاتولو د صفات عارضه نه سره د مراعاتولو د سهولت او اسانتیا نه سره د ځان بچ کولو د تکلف نه دغه ته ویل کېږي چې اوس هم تجوید پیژند تجوید څه شی ده تجوید د کتاب نوم نه ده تجوید دغه کړونو نوم ده دغه کړونو په نتیجه کې تجوید باندې راځي دغه کړونو په نتیجه کې خاص باندې راځي اوس موږ وایو چې تجوید خاصه کول او ته وایي اوس راشه دیتا کچېرته ته قران کریم وای د حرف مخرج ادا کی صفات لازمه ادا کی صفات عارضه ادا کی سہولت پکې وکي تکلیف نزان بچ کې آیا دا تلاوت به خاصه یو کني هم دغه ته خاصه کول وای کنه هم دغه ته شي وای خاصه کول وای بچته مخرج غلط کې ډیر خاصه आवाज ته الله تعالی درکړي ک یو ځای کې دی یو حرف لاندې باندې کوم څوک چې نه پوهیږي خو هغه به هم نه پوهیږي څوک چې پوهیږي هم د یو ټکی دی چلی په در باندې کش کوي په د یو ټکی
ختم. ځکه ښایست ته لاړه، ښایست ځکه لاړه چې هلته چې کاغذ لپاره چې کوم مخرج مقرر تا دغه مخرج نه ادا نه کړ. هغه حرف لپاره چې کوم صفات مشخص شي تا هغه صفاتونو استفاده ونه کړله. حرف غټ ویل کېده تا باریک ویلې، ښایست څه شو؟ ختم شو. په دې یو ټکي باندې ختم شو. ګوره څوک چې پیږي هغې خو به درته مخې سره چلی په کش کوي، او څوک چې په دې علم نه پوهېږي وایي ولا ښې ویلې خو خوند پکې نه و، ښې ویلې خو هغه نور نه پوهېږي چې ولې پکې خوند نه و. پیږي پې نه نشي ویلی چې صفات یې ادا نه که، مخرج یې ادا نه که، غونه یې پرېښودله، دا نشي ویلی. وایي ډېر ښه لګیا و خو چندان نشي. او چې کله تلاوت په دغه اصولو باندې براو څومره ساده تلاوت وکوئ، ساده یعنی هدر ساده تلاوت وکوئ، او چې په قواعدو باندې استوار وي که نه خوند یې وکړو. چې څه خوند یې وکړو ولا نور نه پوهېږم، خو ډېر په ما تاثیر وکړو. تاثیر کوي. دا د الله تعالی معجز کلام ده، په زړونو کې لارې پیدا کوي. وجه یې دا ده چې د تجوید موافق لوستل شوی. ته چې تجوید موافق هم وي، الله ته ښایسته آواز هم در کړي، ښایسته لهجه دې مزده وي، بیا خو واه واه. او چې یو خواته چې دی نو ما غوندې آواز دې خرابي، بل خواته چې دی قرآن هم غلط وایي، نو بیا نو همدا خبره ده چې خلکو پوهېږي نه، خو سر به سړقوي چې ولا خوند یې ونه کړو. د ډېرو خلکو خولې نه قرآن خوند نه کوي. ولې؟ ځکه یې غلط وایي. ځکه یا دا داسې یو معجز کلام ده چې د هر چا د خولې نه چې په صحیح اصولو باندې ووځي، دا په زړونو کې لارې پیدا کوي. خو چې خوند نه کوي په دې پوه شه چې زه بې خونده یم. کلام کې بې خوندي نشته، ما کې بې خوندي ده چې هغه د کلام حق مې نه دی ادا کړی. نو دا تعریف ده. دغه وخت کې ښایست په مطلب باندې پوه شولې. تجوید ښایسته کولو ته دغه ځکه ښایسته کېږي چې مخرج مراعات شي، صفات مراعات شي، حرف ته د هغې حق ورکړل شي، نو هغه قرآن کې خپله څه راځي؟ ښایسته کول راځي. ځکه ورته شی ورته وایي تجوید ورته وایي. دا د تجوید تعریف. علم التجوید څه شی کوي؟ ولا علم التجوید مې شروع کړی. علم التجوید څه کوي؟ علم التجوید کوي که تعریف درته کوي. هو علم، دا یو داسې علم ده، یبحث فیه، بحث لاندې نیول کېږي، څېړنه پکې کېږي، تحقیق پکې کېږي. صحیح شو؟ څه شي کې؟ عن مخارج الحروف وصفاتها، د حروفو د مخرجونو او د صفاتونو بحث پکې کېږي. علم التجوید څه بل شی نه ده، حروفونه بحث کوي. تیر کال زما یو ملګری و، وای دا کتاب یو چا سره وو، وای داسې واړو راواړو بیا ورشي دې کې خو سم نشته، ټول پکې حروف دي، پکې اخوا دي حروف دي، دې خواته حروف دي که نه. هغه ملګري ما ته وایي زما ورسره ته څه په ګډ وډو سره د کتاب او دو ته دا ما ورته هغه رښتیا ویلي که نه ملګري ته مې تا چټي جنګ کړی ده، مې تا هغه خو رښتیا ویلي دي که نه. وایي نه که ښځه ګوره ما ته ګوره هغه اوس په دې نه پوهېږي چې د تجوید موضوع څه شی ده او د تجوید بحث موضوع. نو تجوید کې خو زه تیاری پکې ولیکم، موټرونه پکې رسم کم. نو تجوید خو جوړ د حروفو دپاره ده. کله به د حروف یو طرف سیړي او کله به د حروف بل طرف سیړي، کله به کاف سیړي، کله به تا سیړي، کله به جیم سیړي، کله به ها سیړي. نو طبیعي خبره هم دغه حروف پکې لیکي. مې هغه خو په دې هغه خو دغه داسې کتلې چې دې کې بس ګلان رسمي هغه نو هغه په دې نه پوهېږي چې تجوید بحث د څه شي نه کوي. نو چې کوم څه کې د څه شي نه بحث وي نو په هغې کې همغه شیان پکې لیکل کېږي که نه که بل څه پکې لیکل کېږي. نو علم التجوید د څه شي نه بحث کوي؟ یبحث فیه عن مخارج الحروف وصفاتها، یبحث فیه عن مخارج الحروف وصفاتها. علم التجوید داسې علم ده چې په دې کې بحث کېږي، تحقیق کېږي، څېړنه کېږي، زده کړه کېږي د حروفو د مخرجونو او د صفتونو څخه. بل شی پکې دې کې نه زده کېږي. که څوک دې دپاره راغلی زه به تیاري چې کوم هغه ځای غلط کړی، هغه د لاړ شي تخنیکي کوم مرکز ته دې لاړ شي. که څوک وایي زه به ډریوري زده کړم، د ډریوري نه زده کېږي، دلته دقه شیان زده کېږي. ځکه دې علم کې بحث د دې شیانو کېږي. متوجه یاست انشاءالله؟ ښه،
آخر کې و جمله دا وایي تجوید د عمل نوم ده او علم التجوید د علم نوم ده. هغه علم چې په هغې کې بحث د مخارج او صفاتو کې دې ته علم ویل کېږي. بیا په دغه علم باندې عمل ته چې تجوید ویل کېږي. په دغه علم باندې عمل علم دا ده چې مخرج دې زده که، صفات دې زده که، صفات لازمه، صفات عارضه، د ټول علوم باندې ته پوه شولې. بیا دغه علم ته عملی بڼه ورکول چې تر څو خایس رامنځته کی او د خایس تکتیکونه خو پیژنې او کوي نه نو په هغې باندې به کوټه ښایسته شي. نو چې کله د دې کې دلته به دا شی ژوند کې او دلته به دا شی ژوند کې دلته باندې مجبور کې ټول هر څه ښایسته کېږي. دا شیان پیژنه او کوي نه نو څنګه به ښایسته شي؟ ولا زده کړه مې ده نو بنده بس ده که نه. په زده کړه باندې کار نه کېږي. د خپل زده کړې ته عملي بڼه ورکول دي ته به چې ویلی کېږي. یعنې دا د تجوید او د علم تجوید ترمنځ یو نقطه ده، یو فرق ده. علم التجوید هغه علم دا چې په هغې کې ته د دغه شیانو زده کړه کوي او تجوید هغه برخه ده چې ته دغه شیان چې د زده کړي دې ته عملي بڼه ورکوي. غونه دې زده کړه کوي، اخفا دې زده کړله کوي، مخرج دې زده کړه ادا کوي، صفت دې زده کړه اوسې ترسره کوي. په خبره ورسېدلې نو تجوید د علم ته معمولي غونې یو فرق ده. دا چې ډېره مهمه نه ده خو کله کله پکارېږي. د تجوید او د علم التجوید فرق انشاءالله واضح شو. علم نوم ده او دغه علم ته چې عملی بڼه ورکوي هغې نه به جوړېږي چې تجوید دی. صحیح شو؟ غرض او غایه څه غرض دپاره زده کوو؟ ولې زده کوو؟ موږ نه به څه جوړېږي؟ موږ څه ترلاسه کول غواړو؟ د یو علم او فن د حاصلولو نه چې کوم سیز مقصود وي. زه دا علم ځکه زده کوم چې پلانکي ځای ته ورسېږم. مقصد دلته څه ده؟ پلانکي ځای ته رسېدل دي. یو باغ کري، یو باغ د میوو یو باغ کري تر څو ته د هدف دی څه شی ده؟ تر څو د هغه باغ نه ته میوه ترلاسه کړي، استفاده ترې نه وکړي. د باغ د مڼو باغ چې جوړوي د مڼو پاڼې ته نه هدف نه وي، د مڼو خادې ته نه هدف نه وي، مڼه ته نه هدف وي. دغه مڼه ترلاسه کول د ستا هدف او مقصد ده. علم التجوید ته زده کوې دې دپاره چې ستا حروف صحیح شي. ځکه مڼه خو مغه ده که نه. چې کله تغه مڼې ته ونه رسېږي غاټ ونه جوړه شوه ښه ښایسته سوری هم کوي. د مڼو په باغ کې داسې شنډه ونه خلک پرېږدي ته ورته وایي چې بس کار وباسه څه وکړم ستا په دې تنه باندې. زما خو ستا تنه نه ده پکار، ستا پاڼې خو ماته نه دي پکار ته راته سوری کوې. سوري دپاره خو زه نور انتظام کولی شم. دا باغ چې کېنول شوی و د مڼو دپاره کېنول شوی و، د شفتالو دپاره کېنول شوی و، د زردالو دپاره کېنول شوی و، د مالټې دپاره کېنول شوی و. کله چې یو بوټی د مالټې وي او مالټه نه کوي خلک خبر ورسېده بیخه باسي. مقصد دلته شینوالی نه و، مقصد دلته هغه میوه وه. که تېر ته میوې ته رسېږي خو د هدف ته رسېدلی نو دلته خبره هم دا کوي. غرض د دې علم دا ده تصحیح الحروف، د حروفو صحیح کول. که چېرته ستا په دې تګ راتګ باندې د حروفو صحت منځته راځي خو ته به د خپل تګ راتګ نه هم خوشحالی، د دې درس نه به هم خوشحالی او دا کوم وخت چې دې ورکړی دی نه به هم خوشحالی. او که چېرته دا مقصود نه وي یوازې دا مسجد لیدو ته خو څوک نه راځي. دلته چې ته راغلی په ما کې څه کمال نشته چې دا د ډېر علامه او بزرګ دلته ناست یم. زه د ټولو ستاسو نه ضعیفترین فرد یم دلته. خو ته د یو مقصد دپاره راغلی که هغه مقصد دلته حاصلېږي هغه مقصد ته دلته راکش کېږي. ته هغه مقصد راښکلی چې هغه څه شی ده چې تر څو زه دلته درس وایم د هغه درس په نتیجه کې تجوید هغه اساسي نقطې ته ورسېږم. د تجوید غرض شی ده د حروفو صحیح کول، تصحیح الحروف. د تصحیح الحروف دپاره چې ته کوم منډې ترړې وهې باغ جوړی باغ هغه ته به سرم ورکوي، هغه ته به اوبه هم ورکوي، هغې ته به دوام ورکوي. ها بالاخر نتیجې ته ورسېږي. ته به راځې هم، ته به زده کوې هم، ته به په تکلیفېږې هم. د ټولو شیانو په نتیجه کې به بیا ته هلته ونه به جګه شي او بیا هم پکې مړي او ته به پکې بیا خوند او بیا چې خورې سخت خوند هم کوي چې دا خپله د پکې منډه تنډه والي که نه سخت خوند کوي. او دا د بازار مڼو کې دومره خوند ځکه کوي چې هغه ته په دې پروسه باندې نه یې پوهې چې څومره پروسه ته یې کوي.
کم زمیدار چې په خپل پټي کې ورجې کړلې کړه شولې کړلې بیا کړلې بیا وبکړ تر دې ځای پرې وبو کې چې هغه چې کله د مړې جګی کنه هغه ته خوند ورکوي او د موږ تاسو چې ورجې په خوند باندې چې نه پويګو وجه دا چې موږ په اهمیت نه پويګو بوجي کې بند راوړه وګرځاو بس وګرځاو شه دا هغه خواري چې چا کړی بیا دغه کې یو دانه کچرته بې ځای وګل دغه په زړه درد کوي ځکه هغه غریب ډېر زنګرونه به خلاص شوی دا مشرانو ګوره دا کوم چې وبو کې ګرځي چې ممرونه لګ د سالوخ د 500 نه پورته شي بیا کاګه واګي شي همدا ورجو د لاسه کاګه شي دا مثال کې خبره واضحه کوم وجه دا چې د په مهنت کړی د مهنت په نتیجه کې بیا هدف ته شي کیږي رسیږي دغه مهنت چې تاسو کوی د سار وخت راتک دا باغ خصمانه ده او دغه په نتیجه کې به ان شاء الله دغه باغ به ثمر ته رسیږي او دغه ثمر نه مداسو شي کوي استفاده کوي د علم التجوید د باغ نن نیالګي کېنول شو دا نیالګي ته وبم ورکول غواړي سلام ورکول غواړي ضروري بوټي چې دا غبم تل لري کول غواړي بل بل اخر د کار په نتیجه کې به خپل مجویدون یو باغ به ان شاء الله دلته شي شوی تیار شوی الله تعالی دا مقصد ته موږ تاسو ورسوي او بل تعریف دا چې د قران کریم د کلماتو د ادا او تلفظ باندې قدرت حاصل شي تصحیح الحروف په نتیجه کې د قرآنی کلمات صحیح کیږي قرآنی کلمات چې صحیح شو ته کې دا قدرت او توانایی پیدا کوي چې ته قرآن کریم صحیح زده کړې لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه موږ ته راپاتې دا مقه طریقه باندې قرآن کریم ویل د قرآن کریم الفاظ د قرآن کریم تلفظ دا ټول محفوظ دي او دا متواتر را روان دي صحیح شو په دې باندې ان شاء الله په خپل ځای کې خبره کوو مقصد څه شي دا د الله تعالی رضا مقصد د الله تعالی کتاب زده کو صحیح شو نو چې د کله د الله تعالی کتاب ته زده کې د دنیا کې د خلک کتابونه چې لیکي کنه یو شاعر چې تشعیر لیکلې بل شاعر چې په سټیج باندې وایي چې هغه ول د شاعر د تقړه کې شروع کې ما خو د سينو د زما شعر غلط ویلې چې ته مشاعره کې ناس هسته لاندې را شاعر غږی یو د دومره صبر نه کوي چې لاندې کته شي دی ورته وایي چې زما د شعر مطلب داو عمل دا کوي د شعر مطلب دا ده یعنی دا کار په ما کړی دا تاسو فکر کوئ الله تعالی دومره لوی او عظیم کتاب را لګلې ده او ته د عظیم کتاب د بهترین انداز باندې د ذکاولو هڅه وکړي ته الله تعالی رضا حاصل نه کی شاعر چې او دنیایي وغه یو دو شعر ویل چې هغه وای هغه نو په جامو کې نه ځایږي چې زما شعر ویل هغه مجلس کې چې هغه شاعر نه شي کنه چټي بل څه چې خلک وایي چې ولادت د شعر ده چټي بل ځان غړ کوي او اخر کې پیغام کوي ماشاء الله آفرین همدغه سی وایا یعنی مطلب دا شی زما ده همداسې ده او ته د الله تعالی کلام معجز کلام او دا ته څنګه چې کما حقه طریقې سره تی وای نو الله تعالی رضا به نه حاصلېږي په حدیث کې د څومره فضایل دي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها وغيرها وغيرها احاديث د علماونو تاسو اوریدلې دي ان شاء الله کوم ځای کې چې راغلته موږ هم به خبره وکړو نو دا په چی باندې حاصلېږي دا په هغه باندې حاصلېږي چې دا الله تعالی الله راضي کړی دی نو ځکه الله تعالی ورته قوي امتیازات ورته یخي دي چې د الله تعالی کتاب دی دا امتیاز ځکه د الله رضا دی حاصله کړي او کچېره غلط دی ویلې نو غلط ویلو په نتیجه کې هم دومره وعیدات هم شته الله تعالی رضا بالکل د الله تعالی رضا په حاصلېږي او د الله تعالی کتاب چې څومره خاسته وای هم دومره د الله تعالی سکیږي راضي کی د الله کلام ده کنه او موضوع حروف هجا په دې کې بل څه نه بحث کیږي ما مخکې یو مثال کې مته خبره وکوله د اولې ورځې نه ونی سات تر اخرې ورځې پورې د حروف هجا نه وتل پکې نشته کله الف کله با کله ثا کله جیم کله ح الف کې دا کېږي با کې دا کېږي جیم کې دا کېږي الف دې نه دا کېږي جیم دا غزه نه دا کې الف کې دا صفاتونه دي بیم کې دا صفاتونه دي واړه ورا د بل خوا وتل پکې نشته د تجوید موضوع څه ده یا تجوید کتاب چې تر اړه نو استاد ضرور په پستر کې حروف هجا باندې لګيږي حروف هجا نه بحث کوي دا موضوع ده دا عنوان ده ته چې یو ځای کې یو عنوان وټاکې د عنوان باندې بحث کوي کنه کوي د علم التجوید موضوع او د بحث عنوان څه شی ده حروف هجا
حروف هجا 9 حروف د عربي حروف چې د الف نه نیولې تر یا پورې دقه د علم التجوید موضوع ده د اول ورځې نه تر انتهایی ورځې پورې زمونږ اساسو په دې وطن کې خودي شاند باندې په نور دنیا کې دي خلک ماستری او ډاکټراګانې کوي ماستری او یعنی هغه ماستر او ډاکټرا چې کوي هغه په حروف هجا کې نه خطي وي یو حرف باندې بسته کتابونه لیکل شوي دي یو حرف باندې بسته کتابونه لیکل شوي دي ما سره د تیر کال د جامعه ازهر د ډاکټرا د برخې نه چې یو چا په کې ډاکټرا کړي او په دې علم تجوید باندې کوم رساله چې لیکلې ده الفجر الجديد في قواعد علم التجوید ما سره د کلب د توخیم بیا دومره زخیم کتاب ده یو چا په ډاکټرا کې رساله لیکلې ده ماستری کی رسالې په لیکل کیږي متاسفانه زموږ په وطن کې دې شپه کار نه دی شوی او الله تبارک وتعالى دې هغه ورځ هم راولي چې په دغه پونتونونو کې شریعت ټول یو رشته ده فقه باید جدا رشته وي تفسیر باید جدا رشته وي صرف او نحو باید جدا رشته وي قرات باید جدا رشته وي یو قاری د باید خپل په قرات کې مخکې لاړ شي تر ماستری او تر ډاکټرا باندې پوری ورسیږي یو فقيه باید په فقه کې مخکې لاړ شي یو محدث باید په حدیث کې د تخصصي کول د علم تخصصي کول چې ده کنه د په افغانستان کې نشته چې نو ملا شو نو هغه به بلا جوړ شو هغه وای د ټولو شان مجموع زما ده په علم صرف کې هم ده نه دا چې یو بل سره ممد دي خو دغه یو مسلک باید معلوم وي دا یو بل سره ممد دي یو بل په کومک باندې علم اسانه کیږي صرف او نحو چې ته ونوای په تفسیر او په منطق او په حدیث ته پوهیږي نه خو ستا مسلک خو باید معلوم وي چې دغه علم د چی د بار از دکې د بار د چې قوي محدث جوړ شم او رشته به د حدیث او په حدیث کې به تر ډاکټرا تک چې پوره ځان رسې ابتداګانو سلسله خو تاسو خپل لیدلې و اره کوڅه کې ابتدا شروع و الله دې امر اسلامي ته خیر ورکړي بند کړ دا څلو روانه شو اوله درجه دویمه درجه دریمه درجه نشته او ابتدا مفتی صاحب پاریږي هغه په دې باندې پوښتنه ته علم بند کړ او دا د غټو دورو سلسله به ان شاء الله بنديږي یعنی کوم ځای کې چې حق ده هلته باید وشي خدمت باید وشي او چې کوم ځای کې وسته د البیته شاګرد درې مورد په دوره کې ناشتي څه شوی د جولا وز مفسندونه پیدا کی دا مفسندونه د سینې دا ان شاء الله د حفظه به جوړیږي دا فضا به جوړیږي مشران دې ته متوجي شي دي اوس دغه معلومو چې دا مفتیان حضرات چې بند کړل دا نور بندي کنه د چې هر کوڅه کې وتر مفتیانو سره دا ټاپا نه دا ټاپا دا وتر رنگ کړي ورسې به ور سره چې بس ټک ته مشرک شو ته کافر شو ته بدعت شو ته هغه شو ته هغه شو خدای پاک دغه مصیبت نه خلاص کړو ان شاء الله مفتیان کم شول اوس هغه چې کوم تخصصي مفتیان راځي هغه زموږ سره دین سر او سترګې دي علما دي کار یې کړی دی په خدای دغه علما ټول زورېدل په دې حالاتو باندې په دې دا څه شو یو سړی چې دې توانایي نه لري چې د یوې کلمې عربي معنا پښتو او فارسی ته واړی هغه سره د لوی دورې د غټې دورې ماستری او ډاکټرا پورې دا د علم سره د علم توهین خو خدای پاک مشرانو ورته ډېر په وخت باندې فکر وکړ د شي مخې ونیوله نو خبره مې بل خپل خورانزي د علم التجوید موضوع حروف هجا ده او حروف هجا نه بحث کوي د قرآني کلماتو نه بحث کوي ترڅو من د قرآني الفاظو د قرآني کلماتو په صحیح لوستلو باندې هغه کیفیت باندې ولولو په کم کیفیت باندې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ننته را پاتې ده پم دې باندې اکتفا کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین